سلامونه او نیکې هیلې. 12 هغه کړنې چې د مغز یا دماغو د کمزوره کېدلو باعث ګرځي. لومړی، لږ خوب کول. لږ خوب کول که مو خوب پوره نه وي، هغه ده چې مغز به مو نارامه وي. د پوره خوب له کولو ټول خبر یو، خو ډېر لږ خلک دې ته پام نه کوي. په داسې حال کې چې اوس وخت کې ډېر خلک د خپل خوب وخت په ټولنیزو شبکو په چټ کولو یا نورو کارونو تېروي. نو که چیرې غواړئ چې سالم او ښه مغز ولرئ، باید هره شپه 8 ساعته خوب وکړئ. مغز په دومره وخت کې خوب کولو سره آرام پیدا کوي او دا مو روغتیا ته ډېره ګټه رسوي. خو که چیرې پوره خوب ونه کړئ، د مغز سلولونه به یو ډول ناروغۍ اخته کړي چې په پایله کې د ستړیا احساس کوئ او مغز به مو په وجود باندې د څارنې قوا له لاسه ورکوي. دویم، هیډفونز یا ایرفونز یا موږ ورته په ساده اصطلاح ګوشکیانې وایو. د غوږیو استعمال نه یوازې دا چې ستاسو د اورېدلو حس ته زیان رسوي، بلکې د ده تر څنګ مغز هم زیانمن کوي او ډېر وخت لپاره استعمال د دماغو د کمزوره کېدلو سبب ګرځي. دریم، په کمپل کې د سر پټول. ځینې خلک دا عادت لري کله چې ویده کېږي نو سر په څادر، کمپله یا همړستن کې پټوي او د هوا د ورتګ لاره ورته بندېږي. انسان په پوره ډول سره ساه نشي اخیستی چې دا هم د انسان مغزو ته زیان رسوي، ځکه چې د اکسیجن اندازه راښکته او د کاربن ډای اکساید راغونډېدنه په مغزو باندې منفي اغیزه لري. نو ښه ده چې خپل سر په کمپله کې پټ نه کړو او کوښښ وکړو چې هر وخت تازه هوا تنفس کړو، تر څو مو د وجود برخو ته زیان ونه رسېږي. او بل، په ناروغ ځان کار کول. که خدای مه کړه په هره ناروغۍ اخته یاست، له کار کولو، مطالعې او ډېر فکر کولو ځان لرې وساتئ. ستاسو وجود دې ته اړتیا لري چې خپله انرژي پوره کړي او هغه څه چې ستاسو ذهن او د وجود نورو برخو ته تاوان پېښوي ډډه وکړئ. که چیرې د ناروغۍ په وخت کې سخت کار وکړئ، نو معلومه ده چې مغز به مو په کار مصروفېږي. حالا چې ستاسو مغز تداوۍ ته اړتیا لري، نو په دې وخت کې ستاسو پر مغز فشار راځي. همدارنګه استراحت نه کول او مغزو ته نارامتیا خپله د مغزو د کمزوره کېدو سبب ګرځي او دا د دې لامل ګرځي چې ستاسو وجود له نورو ډول ډول ناروغیو سره مخ شي. سهارنۍ نه خوړل. سهارنۍ خواړه هم ستاسو په روغتیا باندې ډېره اغېزه لري او که نه یې خورئ تېروتنه کوي. له 8 ساعتو خوب کولو وروسته زموږ او ستاسو وجود خوړو ته اړتیا لري تر څو پوره انرژي واخلو. که چیرې سهارنۍ مو ونه کړو او خپل کارونه پیل کړو، وجود دې ته اړ کېږي چې کومه انرژي مو ځان کې پاتې وي کار واخلي او مصرف یې کړي. په دې وخت کې ناراحتي او خستګي فکر کول هېرول او زړه تنګوالی به مو پر مخ باندې لورای ښکاري او راځي به. نو که چیرې د سهار په پیل کې لازم خواړه وخورئ، ستاسو د مغز د پاراموالي کې به ډېره مرسته ترسره کړې وي. له خوږو خوړو ډېره ګټه اخیستل. که چیرې ګټور خواړه ونه خورئ او د خوږو په مصرف کې لکه شیریني، کچالو داسې نور ګټه واخلئ او په ځانګړې توګه د سبزیو لوري ته پام ونه کړئ، یو ډول مواد به مو په وجود کې یو ځای کېږي چې ناوړه پایلې لري. له بده مرغه ډېر د بورې د جذب او ویټامین د کمښت د عصبي حجرو وده کموي، په پایله کې د دماغ روغتیا له خطر سره مخ کوي. ډېر خوراک کوه. کله چې وږي شوي نه یاست، نو ضرور نه ده چې خواړه وخورئ. که تاسو په منظمه توګه خواړه خورئ، بدن به یې په سمه توګه زېرمه کړي. او که چیرې هر وخت ډېر خواړه وخورئ، په پایله کې به موجود ډېر چاغي د دماغ د وینې د رګونو احتمال پورته ځي. غوره ده کله چې تاسو وږي شوئ نو څومره خواړو ته اړتیا لرئ په هماغه اندازه یې وخورئ. سګرټ څکل. سګرټ څکل ښه نه دی. د روغتیا او د بدن خطرونه نور هم جدي کوي. سګرټ څکل د اکسیجن اندازه او دماغ حجم کموي. د ناروغیو او د نورو ناروغیو لکه سرطان، تنفسي ستونزو او همدارنګه د مغز د زیانمن کېدو باعث ګرځي. په خرابه هوا کې تنفس کول. په تازه هوا کې ساه اخیستل د وجود او په ځانګړې توګه مغز ته ډېره ګټور تمامېږي. او که چیرې ستاسې له ګرده ډکه هوا
تنفس کړای نو سالم مغزو ته زیان رسوي ځکه حجرو واقع نیورل چې د هوا د ککړتیا مؤثریت او وده چې د هغه کمیږي او مغز مو زیانمن کیږي. ډیر وخت په تیاره کې پاتې کېدل. څېړنو ښودلې که یو کس ډیر وخت لپاره په تیاره کې پاتې کېږي یو ډول خفګان ورته پیدا کېږي همغه وي چې ذهن یې سست کېږي او له ناروغۍ سره مخ کېږي نو دا حتمي وګڼئ چې له طبیعي رڼا څخه ګټه واخلئ. پر یو ځای ناسته نه یوازې چې ډېر نورې ستونزې ولاړه کوي بلکې ستاسو دماغ ته هم زیان لري. که غواړئ چې مغز مو سالم پاتې شي نو کم از کم په اونۍ کې 3 ورځې د نیم ساعت لپاره قدم ووهئ تر څو سالم پاتې شئ. ګناه کول. که غواړئ چې مغز مو روغ پاتې شي نو پلیز له ګناه کولو څخه ځانونه وژغورئ تر څو مغز ته مو زیان ونه رسي او تر څنګ به یې له جنت هم محروم نشئ. په پای کې دا ویل غواړم چې د خپل مور او پلار ډېر قدر کوئ. والسلام.